د قصې په شروعات کې موږ دوه خور او ورور وینو چې د شپې ویډیو گیم کوي. خور خپل ورور ته وایي چې لاړ شه اوده شه، خو هغه کمرې ته د تلو نه یریږي ځکه هغه ته داسې ښکاري چې زما په کمره کې بلا پټه شوې ده. خور یې کمره وګوري او وایي ما ټول ګوټونه وکتل، هلته یو بلا هم نشته. خو ناڅاپه دروازه په خپله بند شي او هغه هلک چې بهر ولاړ وي د بلا یو یروونکی غږ واوري. یو بلا د کوټې نه رابهر شي او په هلک پسې منډه کړي. خو بیا معلومه شي چې دا صرف یو فلم و چې ماشومانانو په سینما کې کتو. مارشل او د هغه ملګری هم هلته وي. ملګري ته یې فلم ډېر یروونکی ښکاري نو هغه راپاسي او د سینما نه بهر وځي. مارشل ورپسې بهر لاړ شي چې ولې بهر ووتې. د ملګري ساه یې بنده کېږي نو هغه خپل د ساه ماشین استعمال کړي. مارشل ته پوښتنه وکړي ته دومره ولې یریږې؟ هغه ورته وایي چې په راتلونکي اتوار هالوین دی، که ته داسې یریږې نو بیا به ترې خوند څنګه اخلي. مارشل او د هغه ملګری د یوې جینۍ سره میلاوېدو ته ځي چې د زړو سامانونو دکان یې. هغه جینۍ د میلو په شان جامې اغوستې وي او هغوی ویری. د هغوی سره د میلاوېدو نه وروسته هغه خپل کور ته لاړه شي. مارشل خپل ملګري ته وایي چې تاله پکار دي خپله ویره ختمه کړئ. هغه ورته وایي که همت در پکې نو لاړ شه او د کبوت د کور ټلی ووهه. د کلي ماشومانان د کبوت نه لرې ګرځي ځکه هغوی ته داسې ښکاري چې هغه یو قاتل دی. ملګری یې لږ زړه غټ کړي او ټلی ووهي خو کبوت یې شاته ولاړ وي. هغه ډېر ویریږي او بیرته د مارشل خواله منډه کړي. بیا هغوی کور ته لاړ شي. هغه شپه کله چې مارشل په خپل کور کې وي د هغه مور خپل ملګری کور ته راولي او په شریکه ډوډۍ خوري. مارشل د هغه په راتلو ډېر خفه وي. هغه په غوسه شي او د ډوډۍ په نیمه کې پاسي او لاړ شي. لږ وخت وروسته د مارشل مور د هغه کوټې ته ورشي. هغه ورته وایي زه غواړم خپل ژوند کې مخکې لاړه شم. دا وایي او لاړه شي. په دې کې مارشل په واګیټا کې د خپل ملګري आवाज واوري. ملګری ورته وایي چې د کړکۍ نه بهر وګوره. هغوی یو بل سره نږدې پاتې کېږي. د ملګري आवाज یې ډېر وارخطایي. مارشل په تیزۍ سره کړکۍ ته ورشي. هغه وګوري چې د کبوت کور ته دوه سړي یو غټ باکس دننه وړي. دا ننداره چې ملګری وګوري نو ډېر ویریږي او وایي چې په دې کې به مړی یي. خو مارشل لږ سوچ وکړي او وایي کېدای شي دا یو مجسمه وي. کبوت خو هسې هم یو عجیبه غوندې سړی دی. بله ورځ مارشل او د هغه ملګری د خپلې یو ملګري سره میلاو شي او هغه ته بیګانۍ قصه وکړي. هغه جینۍ وایي چې زه غواړم ریپورټره جوړه شم خو دلته څه خاص خبره نشته. بیا هغوی د سکول په چکر یو میوزیم ته لاړ شي. هلته هغوی یو عجیبه څیز ویني، یوه ممي پخوانی ساتلی شوی مړی. د هغې جینۍ په یو عجیبه خبره خیال شي. ممي په یو تابوت کې وي خو ورسره خوا کې بل تابوت هم وي. د دې مطلب دا وي چې دلته دوه ممي وي. استاده ورته وایي چې په دې نږدې وخت کې دویمه ممي چا پټه کړې ده. قصه داسې وي چې دا دواړه ممي کله چې ژوندی وي نو یو بل سره یې ډېره مینه لرله. د هغوی کوروالو هغوی نشو جدا کولی نو ځکه هغوی په شریکه ښخ کړی شوي دي. خو پرون ترې یوه پټه شوه. د چکر نه وروسته مارشل وایي چې دا ممي به کبوت پټه کړې وي. دا خبره چې هغه جینۍ واوري نو ډېره سیریس شي. هغه جینۍ تپوس وکړي هغه باکس څومره غټ و، څو کسانو کور ته دننه کړی و. مارشل چې جواب ورکړي نو د هغه شک یقیني شي چې ممي په هغه باکس کې دی. هغوی یو پلان جوړ کړي. هغه شپه چې کبوت بهر وځي نو دا درې واړه ماشومانان د هغه کور بیسمنټ ډیخانې ته ننوځي. خو د مارشل هغه ملګری ډېر یریږي او د یو روشندان سره نږدې ودرېږي. هلته د هغه خیال یو غټ باکس ته ځي چې په څادر پټ وي. هغه په قلاره څادر پورته کړي او چې وګوري نو بیخي حیران پاتې شي. دا د ممي تابوت وي. بیا هغه د ممي په غاړه کې یو لاګیټ وګوري. هغه غواړي چې نږدې نه یې وګوري خو ممي په هغه را پرېوځي. هغه چغې کړي او مارشل ته منډه کړي. په دې کې د روشندان رڼا په لاکټ ولګي او ممي په قلاره حرکت شروع کړي او ژوندی شي. کله چې ماشومانان بیرته بیسمنټ ته راشي نو ممي غیبه وي. هغوی ته داسې ښکاري چې ملګري یې دروغ وایي. خو په دې کې ممي د هغوی مخې ته راشي. هغوی په ویره کې بره منډه کړي. ممي ورپسې شاته لاړه شي خو هغوی ته د نقصان رسولو په ځای د هغه په لاس کې یو بیټرۍ وي چې د هغه ملګری نه پاتې شوي او واپس یې ولور کړي. هغه جینۍ پوه شي چې ممي خطرناکه نه. چې په دې کې د کبوت د ګاړي आवाज راشي او هغوی د کور نه وځي. کله چې کبوت بیسمنټ ته ورشي تابوت خالی وي او د ممي پته نه لګي. هغه ډېر پریشان شي. بهر ماشومانان فیصله وکړي چې دا ممي به د مارشل په کور کې پټه کړو ځکه ممي د هغوی پسې روانه وي. مارشل ممي کور ته راولي او هغه ته پیزا او هاټ ساس ورکړي. ممي په اول کې حیرانه وي خو بیا ورته هاټ ساس ډېر خوند ورکړي. مارشل ته یو خپل زوړ ملګری وریاد چې نوم یې هیرویلډ وي او هغه د ممي نوم هیرویلډ کیږي. په بله ورځ د مارشل مور کاره لاړه شي او مارشل سکول ته لاړ شي او هیرویلډ ته وایي چې په کور کې کېنه او بهر مه وځه. خو هیرویلډ بار ته وځي او یو بس ویني. په هغې بس باندې د مصر د یو شهزادګۍ تصویر وي. هیرویلډ ته خپله پخوانۍ مینه وریاده شي. هغه غواړي تصویر ته لاس وروړي. د هغه پټۍ په بس کې ونښلي چې څنګه بس روان شي. هیرویلډ ورپسې په ځمکه راښکلی کېږي.
بل خوا چې کله ماشومانان د سکول نه راځي هغوی ته هیرویل میلاو نشي هغوی یې لټولو پسې بهر وځي او بل خوا په ګرځېدو هیرویل یو میوزیم ته ورسیږي د شهزادګۍ تصویر ته په کتلو هغه دننه لاړ شي کله چې ماشومانان هلته ورسیږي هغوی ته شک پیدا شي چې هیرویل به دننه وي هغوی چې ورشي هیرویل هلته وي او هغوی هغه په پټه راوباسي اوس هغوی هغه هلته نشي پرېښودی نو درې واړه یې د زړو سامانونو هغه دکان ته بوزي د دکان مالکه د لاکټ یو تصویر وباسي او وایي په دې کې څه لیکلی شوي دي زه به یې درته ترجمه وکړم په دې کې د کبوت د یوې ښځې سره میلاویږي کمې چې ورسره د ممې په پټولو کې مدد کړی و خو ممې ورکه وي کبوت ورته قصه وکړي خو هغه ښځه وایي ما ته سمدستي پیسې راکړه هغه ورته وایي چې د دې ځای نه لاړ شه بل خوا د دکان مالکه د لاکټ د لیکلو ترجمه وکړي هغه ماشومانان ته وایي چې په دې لیکلي دي چې د سپوږمۍ رڼا ممې ژوندی کوي خو هیرویل ته پکار دي په 3 ورځو کې بیرته خپل تابوت ته ننوځي کنه د هغې نه به ایرې جوړې شي هیرویل د 2 ورځو نه ژوندی وي او صرف 1 ورځ ورته پاتې ده هغوی په تیزۍ سره د کبوت بیسمنټ ته ورشي خو هلته صندوق نه وي کبوت هغه بل ځای ته وړی وي په بیسمنټ کې کبوت ته د هغه هلک د سا ماشین میلاو شي چې د مارشل ملګري په خپل نوم لیکلی وي کبوت پوه شي چې ماشومانانو ممې پټه کړې ده هغوی خپل پلان جوړوي چې په دې کې د کبوت د خپلو ملګرو سره راشي او د هغوی نه تپوسونه شروع کړي مارشل په ډېر همت سره جواب ورکړي چې ممې ستا شاته ولاړه ده کبوت چې شاته وګوري هیرویل ولاړ وي ممې د کبوت ملګري اخوا دیخوا وغورځوي ماشومانان د هیرویل سره وتښتي هغوی ته د مارشل د مور ملګری میلاو شي او وایي چې تابوت د آیسکریمو په فکرۍ کې دی هغوی د دکان د مالکې نه مدد غواړي خو هغه په میله کې وي نو هغوی هم هلته ورشي کبوت ته پته ولګي چې ماشومانان په میله کې دي نو هغه هم هلته ورشي هغوی د دکان مالکه پیدا کړي او مدد ترې غواړي کبوت او د هغه سړي راشي او هغوی ته لاره بنده کړي یو سړی د هیرویل نه لاکټ وتښتوي هیرویل سمدستي بیرته په مړی بدل شي کبوت ممې واخلي او لاړ شي ماشومانان ورپسې شاته رواني په فکرۍ کې کبوت ممې یو سړي ته وښایي چې هغه ممې اخیستل غواړي د هغه خوښه شي او پیسې ورکړي خو مارشل او د هغوی ملګري پلان جوړ کړی وي چې هیرویل له پکار دی په صندوق کې پریوځي کنه هغه به مړ شي هیرویل د دې نه یریږي مارشل هغه ته تسلي ورکړي او هیرویل مخکې لاړ شي بیا مارشل ونیولی شي د مارشل ملګری په یو رسۍ راځوړند شي چې لاکټ راواخلي مارشل هغه ونیسي او هیرویل ته یې وروغورځوي چې څنګه لاکټ د هغه په غاړه کې ولویږي هغه بیرته ژوندی شي بیا هغه په غلو حمله وکړي او هغوی اخوا دیخوا وغورځوي د دې نه وروسته هغوی غله وتړي او میوزیم ته منډه کړي هلته هیرویل ګوري چې د هغه مینه هم ژوندی شوه هغه یو بل سره میلاویږي او بیا دواړه په خپلو تابوتونو کې سملي چې د همیشه لپاره اوده شي په خبرونو کې وایي چې ورکه شوې ممې په خپله بیرته راغله او په خپل تابوت کې پریوته کبوت او د هغه ملګري نیولی شوي مارشل او د هغه د مور ملګری یو بل سره ملګري شي مارشل پوه شي چې هغه یو ښه سړی دی او د هغه د مور خیال ساتي هغوی فیصله وکړي چې یو خوشحاله خاندان جوړ کړي او دا قصه په خوشحالۍ سره ختمه شي